قسم په خدای چې تا زما ډېر غټ ارمان و چې یاره زه خو یاره زه د دغه ورونه ډېره مننه کوم جوړ تازه تکړه طبیعتونه دې ښه دي کلاري ده زنګونه دې راوال چې ومې رسوه چېرته دې ورسوم الله دې خیر کوي داسې ده که نه چې کوم وخت کې د موسی علیه السلام د فرعون د ظلمونو د دې شي نه نجات واخیسته نو د العالمین د شکر ادا کولو دپاره کوی تور ته لاړه ښه اوس ته هم کم غر ته روان یې که څنګه کم غر ته څه چې موږ وایو چې څوک به مکې له ځي او څوک به مدینې له شکر ایستو له ځي او موږ له پکار ده چې جومات ته لاړ شو او سې روزه ولګوم د زه به وایم چې تبلیغیانو جومات ته مې ورسې په خیر سره چې تبلیغ لاړ شم او د الله شکر م ادا کړم هغه غورونو ته هم دعاګانې وکړم چې کوم یو موږ ماشاءالله 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 بستره کېده ښه بس ګوره داسې دی چې د غریب سړي چې د مکې او د مدینې وسې نه وي که نه نو داسې روزه هم صحیح ده د دین خبره به وورو یو چا ته به موضوع ورسو نو الله تعالی دې د تا نه قبوله کړي ډېر یو ښه فکر دې کړی دی او رښتیا هم دا غرونه ډېره زیاته مننه چې تا سره یې همکاري کړې ده ما هم دغه د الله تعالی شکر به ادا کړو او خدای ته به توبه وباسو او هغه غرونو ته چې موږ سره چا همکاري کړې ده هغوی ته به هم پکې دعا وکړو نو الله د چا نه راضي دی دا څه پته لګي د دنیا خو یو 2 ورځې ژوند دی کله کله پکې ویو چې دنیا فاني ده هر سړی ترې روان دی سپین ږیری دی که ځوان دی یو ځل به پناه کېږي بالکل نو دا دنیا ده یو ځل به پناه کېږو نو موږ ویو چې هغه د الله شکر م ادا کړو بس موږ ته همدغه پکار ده نور هېڅ پکار نه راځي د آخرت دپاره سودا پکار ده کله کله ویو چې خیر د ډېرو ځنې هېروي توبه 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 زما دې رب ته ډېروي توبه نو لال پروال صاحب سي روزې ته خو د خیر سره روان ډېر یو زیات یو نیک اقدام دې کړی دی موږ به هم په دعاګانو کې یاد ساتي پخوا خو به چې در باندې ماښام شو تا به ویلې چې بچي مې د ما نه بچي مې هېرېږي وایي چې کور د ځان نه ورسوه او پیرې ته د شپې ناست یم اوس خو پیرې میرې بس اوس د خیره سره په امن شو هغه مې خوندي کړه او هغې سره مې هغه خپل خپلوان چې څوک یا مې ورته برابر کړل او مې ویل چې زه به لاړ شم سیروزې له نو هغوی مې هلته سپارښتنه وکړله بس الله تعالی دې قبوله کړي الله تعالی وایي ولئن شکرتم لازیدنکم الله تعالی وایي چې تاسو شکر وباسئ زه به یې درته زیات کړم الله تعالی دې ویم لال پروال صاحب داسې یو حالات ته ورسوه داسې چې خپل کاروبار څښتن شي او دې ته به اړ نه شي چې څوک تا سره مرسته وکړي هغه وکړي نو د خیره سره داسې کار کوو چې بس راځه مرکز پورې د رسو د خیره سره او بس مرکز کې به د ښکته کړو بس ما هم د ویل نابلده یم که نه دا ځکه د زنګون او بله خبر دا چې ویل دی نه او راشي ما ورسوئ نو ما ویل چېرې کله لال پروال صاحب چېرته ځي کمباغ ته ځي چمن ته به ځي خو دا ښه خبره ده چې سیروزې ته ځي نو به یې سر راواله راځه چې ځو د خیره سره بس ما هم دغه وویل چې یاره نابلده یو هغه مسجد او هغه به هم راته یو شعر تا ویلی و هغه خو ما ته یو د مکې او د مدینې جانان ما ته د یو نعت ویلی و هغه بیا راته خدایه په ژوندون مې د جانان کلي ته ورولي خدایه په ژوندون مې د جانان کلي ته ورولي او ما د خوږ محبوب نبي سلطان واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی هم د الله تعالی کور دی د جومات او دې کې هم د مدینې بس خدای به دې عجیم کړي انشاءالله خدای به دومره مشکلاتو نه چې راووتې که نه نو انشاءالله تعالی چې یا خپله یا د بل چا په مرسته خو دا کار به کېږي ډېره مننه ډېره مننه کول په هر حال کې موږ ته پکار ده چې د خدای تعالی شکر ادا کړو مننه موږ او ټول مسلمانان نه راضي شي امین هغه چا چې موږ سره مرسته کړي هغوی ته دې الله یو په کروړه ورکړي او خدای پاک دې د هغوی د مخې رڼا کړي چې موږ ته یې دومره مقرمه سایده کړله ډېر ښه چې موږ ولا چې تاسو ما په زړه یو غټ ارمان و چې یاره خدای ته به ماله دا موقع کله راکړي چې زه به داسې تبلیغ کړي قسم په خدای چې تا زما ډېر غټ ارمان و چې یاره زه خو یاره زه د دغه ورونه ډېره مننه کوم چې دغه زما لال پروال صاحب ارمان خو د الله تعالی پوره خو کله چې د هر وخت کې د ارمانونو د پوره کېدو خبره شي بس په سترګو کې د اوښکې راتاوي شي خو بس اوس خو نور خو خفګان مه کوه نه انشاءالله دا نور د خوشحالۍ او د فخر خبره ده راځه ډېره مننه کوه گفتار محمد بیا چې سولیخ کاله پس کله پیغمبر شلو دی سوال د امت به یې کاوله کردګار محمد خدای چې معراج ته وبللو عرش نه پورته لاړی یا پلا مکان د امت سوال کاوه بار بار محمد بیا چې دنیا ورانه شي ځمکه شي هوار دنیا قبر هوار شي او دا ځمکه شي هوار محمد نو خدای جبرائیل علیه السلام ته دا فرمان به وکړي
ورشرا پاسا و زما هاغه نگار محمد و چې جبرائیل علیه السلام در رب فرمان ومني پس مکه هر خواو لټوي دا طلبگار محمد زمکه هوا روي نشان پکې د قبر نبی زمکه توي جبرائیل سلامدار محمد زمکه قسم اخري چې زه هواره شوی یما زما په مخ ماته څوک نه دی اظهار محمد ناګاه یو نور د زمکې پاڅېږي تر عرشه پورې د نور د ځایه به راپاسي په تلوار محمد جبرائیل به ورشي په ادب هلت سلام به وکړي و د جنتي جامو نه وبکي انکار محمد ورته به وایي اول حال مې د امت ووایه په امتي سر به شي غمخوار محمد امت مې څه شو داسې نه چې جهنم ته لاړ شي جبرائیل به زر وخوري قسم چې شي قرار محمد قسم به وخوري چې اول څوک پورته شوی نه دی اول راپاسه و د ځمکې پاک غفار محمد پس له هغې به جوړه واچوي نامدار د جهان د شفاعت میدان ته رابشي شاسوار محمد نو د خدای د پاره مسلمان د حیا مقام دی چې مهربانه دی په موږ د مور او پلار محمد په خفیه وایم دا دنیا بیا یې په خدای سپارم زما محبوب زما جانان زما دلدار محمد نو دا دنیا فانی ده او ډیره ارمانی ده نو په کار ده چې د آخرت غم هم ځان ته وکړو نو خدای دې ستاسو سره مخ وکړي ټولو دوستانو سره ودان اوسئ چې خیر د ډېرو ځنې هېروي توبه 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 زما دې رب ته ډېره وي توبه توبه توبه